زما قدرمنو عزتمند ورونو په عبادتو کې ښکلی عبادت چې الله چاله توفیق ورکړی هغه دا دی چې حج او عمرې ته لاړ شي هلته طوافونه کوي. دا طواف څومره بهترین عبادت دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. کله چې انسان د بیت الله نه اوچه کرے ولګي او کرته وګرځي طواف وکړي د دې انسان دومره ثواب کېږي لکه یو مړی چې آزاد کړي او په هر قدم قدم ورته نیکی لیکل کېږي او په هر قدم قدم د انسان نه ګناهونه رجي. زما قدرمنو عزتمند ورونو تاسو دې ته متوجه شئ چې بیت الله نه چې ډېر نږدې هم طواف کې نو یو 200-300 قدمه دې جوړېږي چې 200 قدمه کې هم ته بالکل نږدې طواف وکړې او 200 قدمه کې وکړې که 400-500 جوړېږي نو او بیا وچه کرې ولګې نو دا تقریبا چې د 1400 قدمونه تا کېښودل 1400 قدمونه په یو طواف یو ځل چې وچه کرې ته ولګې 1400 نیکۍ دې ولیکل شوي 1400 ګناهونه دې ورجېدل او دغه رنګې داسې درجات دې اوچت شو. طواف څومره ښکلی عبادت دی. رب العالمین دې بار بار موږ او تاسو ته د حج او د عمرې توفیق راکړي چې هلته د الله دا بندګیانې وکړو او دومره بې انتها اجر حاصل کړو.